بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د پاک الله په نوم چې بخونکي او مهربانه دی. ګرانو عزتمندو درنو مشرانو همزولو کشرانو ورونو خويندو او زړه ته ډېر زیات رانږدې ګلالو ماشومانو د ټولو نه مخکې زه تاسو ټولو ته د لوی افغانستان د غورځنګ ګریټ افغانستان مومنټ له اړخه د زړه د اخلاصه د مینې نه ډک سلامونه پاکې هیلې او نیکې پیرزوینې وړاندې کوم. ملګرو د پښتنو د تاریخ په باره کې په تیر شوي ویډیو کې ما تاسو ته ویلي وو چې د چنګیز خان نه واخله تر د بابره پورې چې دا عرصه تقریبا په 300 کاله باندې مشتمله ده د پښتنو تاریخ په تیارو کې پروت دی او د هغې لویه وجه دا وه چې په هغه وخت کې د افغانستان په نوم باندې ملک نه او بله وجه دا وه چې د پښتنو د طاقت مرکز هند ته منتقل شوی. نو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته د پښتنو په هند کې په هلو ځلو باندې بحث کوم. ملګرو په هندوستان کې د مسلمانانو د حکومت زمانه په 2 حصو کې ویشلی شي. اوله دوره د محمود غوري د وفات کال 1206 نه شروع کیږي چې په دغه وخت کې په هند کې قطب الدین ایبک د یوې نوې سلسلې خاندان غلامان بنیاد کېښود. دا دوره په کال 1506 کې ختمه شوه چې په دغه کال باندې بابر په هند باندې حمله وکړه او د ابراهیم لودي نه د هند سلطنت واخیست. دویمه دوره د کال 15شپږ نه شروع کیږي او په کال 1859 کې ختمیږي. دغه وخت انګریزانو په هند باندې قبضه وکړه او د مغولو حکومت سقوط وموند. د مسلمانانو د سلطنت اول دوره د سلطنت افاغنه یعنی د پښتنو د سلطنت په نامه باندې یادېږي او دویمه دوره د سلطنت مغلیه په نامه باندې مشهوره ده. د محمود غزنوي او محمد غوري پر لپسې حملو پښتانه د هند سره ډېر زیات بلد کړي وو. د قطب الدین ایبک فیاضې او قدردانې د پښتنو حوصلې نور هم زیاتې کړې او دوی ته د خپلو ارمانونو پوره کولو دپاره یو لوی میدان په لاس باندې ورغلو. چنانچې د خاندان غلامان اکثر فوجونه هم په پښتنو باندې مشتمل وو او د دې نه پس په دې اوږده دوره کې د حکمران خاندان خوا که هغه پښتانه او که ترکو فوجي طاقت په پښتنو باندې منحصر و او د سلطنت د سرحداتو د حفاظت ذمهواري هم د دې پښتنو په غاړه باندې وه. دغه وجه وه چې د دې فوجي طاقت په مرسته وروستو د پښتنو د یو نه زیاتو خاندانونو د دلی په تخت باندې قبضه وکړه او د یو مقتدر سلطنت په تشکیل کې کامیاب شو. ملګرو په هند کې د قطب الدین ایبک لخوا د یو نوي سلطنت د تشکیل په وجه د افغانستان تعلق سمودې دپاره د هند نه وشلېدو او د پښتنو د طاقت مرکز هند ته منتقل شو. اگر چې په حیثیت د باچا د قطب الدین ایبک زمانه ډېره زیاته لنډه وه لیکن په دې لږه موده کې هم د ده د قدردانۍ په وجه باندې بېشماره پښتانه د سلطنت په فوجونو کې شامل شول او دوی د یو عظیم فوجي طاقت حیثیت حاصل کړو. قطب الدین ایبک یو ډېر فیاض قدردان او د لوی زړه خاوند و. د ده د عظمت یادګار د قطب مینار په شکل کې د دهلي نه د 8-9 میلو په فاصله تر اوسه پورې موجود دی چې د دې مینار د تعمیر آغاز قطب الدین ایبک کړی و او تکمیل سلطان التمش وکړو چې د قطب الدین نه پس په خاندان غلامان کې یو لوی مقتدر سلطان و. ملګرو د قطب الدین خاندان نه پس په هند کې د اقتدار واګې د خلجي خاندان لاسته راغلی. اوس د خلجیان څوک وو؟ د خلجیانو متعلق مختلفو مورخینو مختلفې رای قایم کړي دي. څوک وایي دا مغولو، څوک وایي دا ترکو، څوک وایي دا پښتانه. خو د کوزې محکومې پښتونخوا یو مورخ بهادر شاه ظفر کاکاخیل د خپل تحقیق په رڼا کې دا وایي چې خلجیان نه ترکو او دوی نه مغولو بلکې بهادر شاه ظفر کاکاخیل او د آزاد افغانستان حبیبي صاحب هغوی په دې نتیجه باندې رسېدلي دي چې خلجیان هغه خلک دي چې کوم په موجوده وخت کې افغانستان کې د غلجیانو په نوم باندې مشهور دي. ملګرو د غزنوي او غوري باچاهانو فتوحات په ترکي غلامانو او پښتنو فوجیانو باندې موقوف وو. ولې د دې دواړو فرقو یعنی د ترکي غلامان او د پښتنو فوجیانو په جذباتو، خواهشاتو، ذهنیت
او د سلطنت په باب کې د دوی فرایضو کې نمایان فرق و. توک به د بادشاه بالکل د غلامانو په حیثیت سره ژوند تېر د دوی تربیت او پرورش به هم د بادشاه په نگرانۍ کې کېدو. دوی به د بادشاه ذاتي محافظ ګڼلی شو او دوی به هم خپل ځان صرف د بادشاه د وړاندې ذمهوار ګڼلو. د دوی وفاداري او جانصري به د بادشاه د ذاته سره وابسته وه. دا ترکي غلامان به د باقاعده تنخوا حقدار هم نو. د محمود غوري په زمانه کې محمود غوري په خصوصیت سره د ترکي غلامانو د اغستلو او د هغوی د تربیت ورکولو سره ډیره زیاته مینه لرله. دغه وجه وه چې د هغه په پرور د غلامانو کې د قطب الدین ایبک غوندې ځینې قابل افراد هم پیدا شول چې د بادشاهۍ تخت ته ورسېدل او د محمد غوري پیش نظر مقصد یې ترسره کړ. ملګرو، ولې د ډېرو صفتونو باوجود په دې ترکي غلامانو کې غټ نقص دا چې کوم وخت به د دوی بادشاه مړ شو نو د دوی د وفادارۍ مرکز به هم ختم شو او د دوی په منځ کې به د اقتدار د حاصلولو لپاره جنګونه شروع شو او دا هرې ځلې او دا جنګونه به د دوی په منځ کې د هغه وخته پورې وي چې په کوم وخته پورې به په دوی کې یو داسې غیر معمولي شخصیت پیدا نه شو چې دا خلک به د خپل ځان نه راچاپېره کړل او په دوی باندې به خپل حکومت ومنه. ملګرو، دې سړي به ځان له د خپلو مرستیالو یوه ډله پیدا کړه او د هغې په کومک به په خپلو نورو سیالانو اقتدار وموندو او خپل ځان به د اقتدار اعلی مالک وګرځولو. دا وخت به دې سړي هغه کسان چې د چا نه به دته خطره وه هغه به د خپل مخې نه لر کړل. دغه رنګ به د بادشاه په وفات او د نوي بادشاه په تخت نشینۍ کې د قتل و غارت او د خونریزۍ واقعیت او سازشونه شروع شول او په دې وجه هم په دې ترکو کې د دوی تنظیم او اتحاد ډېر زیات همیشه کمزوری و. لیکن په خلاف د ترکي غلامانو پښتنو په یو خاص سړي یا د سړو سره څه خاص جوړ تعلقات او وفاداري نه لرله. یعنې د دوی د وفادارۍ مرکز به یو خاص ذات ته نه و بلکې دوی به د داوطلبه او مهم پسندې فوجي عنصر په حیثیت د هر هغه چا په باتحتۍ کې جنګ کولو چا چې به دوی ته تنخواګانې ورکولی شوې او یا به د غنیمت په مال کې دوی له خپله حصه ورکوله. سره د دې دا خلک د خپلو قبایلو خصوصیاتو او روایاتو په وجه د ترکي غلامانو په نسبت باندې ډېر زیات خطرناک او زړور خلک وو او د تنخوادارو فوجیانو په حیثیت به د زیات اهمیت خاوندان وو او په دې وجه به د دوی د اعتماد او وفادارۍ د حصول ضرورت زیات ګڼلی شو. د دې خلکو وفاداري به د خپلې قبیلې د مشر سره وابسته وه. دغه وجه وه چې د یو بادشاه په مرګ به د دوی تنظیم د ترکي غلامانو په شان تتر بتر نه کېدو بلکې د دوی دا تنظیم به په دررسو او طاقتورو بنیادونو قایم و او د دې جوګو چې د خپلو حریفانو یعنې د ترکي غلامانو په مقابله کې په خپل منځ کې تر مودو اتحاد او تعلق برقرار وساتي. ولې د دې باوجود چې ترکیان په تعداد کې ډېر کم وو خو په دې کې بیا هم اتحاد او تنظیم نو او د هغې په مقابله کې په پښتنو کې دا اتحاد او دا تنظیم ډېر زیات و. ملګرو، لکه چې څنګه وړاندې ویل شوي دي د صفاریانو، غزنویانو او په دوی پسې بیا د غوریانو اکثر فوزونه په خلجیانو او نورو پښتنو قبایلو باندې مشتمل وو. د هند په تاریخ کې د خلجیانو د شهرت آغاز د محمد غوري د زمانې نه شوی دی. وروسته بیا په دې شهرت کې ورځ په ورځ زیاتې راغلو او دوی دومره اقتدار حاصل کړو چې د هند په مختلفو علاقو کې 3 ځله په مختلفو وختونو کې مقتدر ریاستونه قایم کړل او په دوی کې داسې نومیالي بادشاهان هم پیدا شول چې په ټول هند حکومت قایم کړی او د خپلو کارنامو له کبله په تاریخ کې ډېر لوړ مقام وموندلو. د محمد غوري په عهد کې خلجیان د لوی اهمیت خاوندان. د خلجیانو د شهرت آغاز د بختیار خلجي د کارنامو نه کیږي. دا سړی چې اختیار الدین نومیده په خټه خلجي و او د محمد غوري لخوا په غزني کې د خلجیانو د برتۍ افسر مقرر شوی و. غزني د موجوده غلجي قبایلو مرکز دی. د بختیار خلجي دا هدا په دې خبره دلالت کوي چې د محمد غوري په نظر کې د بختیار خلجي او د خلجیانو اهمیت ډېر زیات و. بختیار خلجي سموده په دغه عهده کار وکړو لیکن په دې ورځو کې په غزني کې به یو اعلی عهده باندې د کار کولو په نسبت په هند کې کسبت ازمایي کول غوره معلومېدل
او چنانچه بختیار هم دغه نوکري پرېښوده، هند ته راغی او د اود په علاقه کې د یو ورکوټي جاګیر په حاصلولو کې کامیاب شو او په لږو ورځو کې د خپل ځان سره د خپلې قبیلې یوه لویه ډله جمع کړه. په دې زمانه کې پښتانه په هند کې تر دې حده پورې په خطرناکو ارادو آماده شوي وو چې بختیار خلجي د دې ورکوټي جمعیت په کوبک د بهار په علاقه باندې تاخت و باخت شروع کړ او په لږه موده کې د بهار ټوله علاقه ونیول. د دې نه پسې د شمالي بنګال په دارالخلافه صرف په 18 ملګرو سره حمله وکړه او راجع په تېښته باندې مجبور کړ او په دې ټولو علاقه په اول ځل د خلجیانو یو نوی سلطنت تشکیل شو چې دا د کال 1202 خبره ده. ملګرو، د خلجیانو دا سلطنت چې بانی بختیار خلجي د بنګال او بهار په علاقه کې اولنی اسلامي سلطنت. دغه وخت قطب الدین ایبک د دهلی حکمران. بختیار په رسمي تور د سلطنت دهلی د اطاعت وعده وکړه او په خپل سلطنت کې ټولې اهم عہدې د خپل قبیلې خلکو ته په حواله کړې. د دې سلطنت په قیام سره د بنګال او بهار په علاقو کې په اول ځل خلجي او لودي پښتانه په ډېر شمېر کې آباد شول. دغه وجه وه چې د بختیار خلجي نه 300 کاله پس شیرشاه هم د خپل اقتدار آغاز د بهار نه وکړ او د بختیار خلجي د کارنامو یادې تازه کړ. ملګرو، بختیار خلجي صرف 3 کاله حکمران پاتې شو او په کال 1205 کې د یو خلجي امیر علي مردان خان د لاسه ووژل شو او علي مردان خان په حکومت باندې قبضه وکړه. ولې علي مردان خان د خپلې غدارۍ په وجه سرسبز نشو او څه موده پس هغه د یو بل خلجي امیر اوس خلجي د لاسه ووژل شو او اوس خلجي د غیاث الدین لقب اختیار کړ او په حکومت باندې قبضه وکړه. ملګرو، غیاث الدین خلجي 12 کاله د بنګال حکمران. په کال 1228 کې د دهلی فوجونو په بنګال حمله وکړه او د دې په نتیجه کې په بنګال کې د خلجیانو اولنی حکومت سقوط وموند. دغه وخت د دهلی پر تخت سلطان شمس الدین التمش حکمران. ملګرو، خو بیا وروسته د خلجیانو د حکومت دویمه دوره هم شروع کیږي. لکه چې ویل شوي دي، په هند کې قطب الدین ایبک د یوې نوې سلسلې بانی وګرځېدلو. د دې سلسلې آخري مقتدر باچا بلبل نومېده چې نسلا ترکو او د شمس الدین التمش غلام و. ولې د خپلو فتوحاتو، بهتر نظم و نسق او امن و امان په لار کې د خلجیانو او د نورو پښتنو ډېر زیات ممنون و. د بختیار خلجي په شان جلال الدین نومي یو خلجي د ده د فوجونو نایب سپه سالار او د خلجیانو د برتۍ افسر و چې د مغولو د مقابلې او مدافعت په غرض به د سمانه چې اوس په پټیاله مشرقي پنجاب باندې یادېږي په اهمې چوڼۍ کې مقیم و. بلبن په کال 1208 کې وفات شو او د هغه په ځای باندې د هغه نسې کیقباد باچا شو. ملګرو، کیقباد یو عیاش، بدچلن، شرابي او ناقابل باچا او د کثرت میانوشۍ په وجه په رنګارنګ مرضونو کې گرفتار شو. دغه وخت د ترکي امیرانو په مقابله کې خلجیان او نور پښتانه هم د لوی اقتدار خاوندان وو. په دې وجه به ترکي امیرانو د دوی سره رقابت لرلو. کیقباد د مرض خطرناک حالت ته ورسېدلو. هغه د کیلو ګړی په شاهي محل کې د خپلو طبیبانو په نگرانۍ کې پروت و. دغه وخت کې ترکي امیرانو د نوي بادشاه د انتخاب په باب کې جرګې شروع کړې. د دې ترکي امیرانو دا خیال و چې د دهلي په تخت ترکي نسل بادشاه پکار دی. دغه وخت دوی ته د خلجیانو او د پښتنو د نورو قبیلو نه ډېره زیاته یره پیدا شوې وه. دې امیرانو د هغه خلجي او پښتنو امیرانو یو فهرست تیار کړو د چا نه چې د دوی خطره وه. په دې فهرست کې د جلال الدین خلجي نوم د ټولو نه اول و. د ترکي امیرانو د مخالفت وجه دا وه چې دوی دا خلک یعنې عمده خلجیان او دا نور پښتانه قبایل خپل همنسل یعنې ترک نه ګڼل. نو ځکه د دې فرقې د باچا اطاعت منلو ته په هیڅ حالت باندې تیار نه و. په دې غرض دوی د کیقباد په جون کې د هغه 3 کلن ماشوم زوی د محل نه راویستلو او د کیومرس په نامه هغه تخت نشین کړو. ملګرو، د باچا د انتخاب نه پس ترکي امیرانو د خپلې منصوبې مطابق خپل یو مشر سردار اتبر کچن نومېده په جلال الدین خلجي او نورو سردارانو پسې په دې غرض ولېږلو چې په سبهنۍ کیلو ګړۍ ته راولي او بیا ختم کړي.
ولې خلجیان هم د حالاتو په نزاکت پوه شوي وو او د حالاتو مقابلې ته تیار وو. ملګرو، کوم وخت چې ترکي سردار اتبر کچن په بهارپور کې د جلال الدین خلجي په مکان د اس نکوش شو، دغه وخت سمدستي د جلال الدین زامنو هغه ټوکړې ټوکړې کړ. بیا 1500 سواره د ځان سره واخیستل او په کیلو ګړی کې د قیقباد په محل باندې ورننوتل. ماشوم بچه کیومرث یې ترلاسه کړو او د دهلي د کوتوال زامن هم ونیول او بیا بهارپور ته راغلل. دغه وخت کې ترکي امیرانو په خلجیانو پسې حپه وکړه، لیکن په جنګ کې ووژل شو. د دهلي عام ولس چې په دې باندې آګاه شو چې خلجیان ګوندې په بادشاهي تخت باندې قبضه کوي، نو هغوی هم د خلجیانو او د پښتنو نور قبیلو مقابلې ته راووتل او د دهلي د بداوني د دروازې سره د حملې په نیت باندې راجمع شول. ولې کوتوال فخرالملک دا خلک د سرکشۍ او د جنګ نه په دې وجه باندې منع کړل چې د هغه زامن د خلجیانو په لاس کې ګرفتار وو او د هغه سره دا ویره وه چې د دې بغاوت په وجه به زما زامن ووژل شي. د دې نه پس جلال الدین د خپلو فوجونو سره کیلو ګړی ته راغی او د خپلې تخنشینۍ اعلان یې وکړ. دغه وخت کې قیقباد د ساعت ګړی میلمه و، هغه د مرګ ته نږدې و، ولې د جلال الدین په ایمان یو ترکي امیر چې قیقباد د هغه پلار وژلی و د قیقباد محل ته ورننوت او د ځنکدن په وخت کې هغه یو څو لکۍ ووهه او سه یې ترېنه ویستله او بیا په یو بوجۍ کې بند کړ او د جم نه په سیند باندې لاهو کړ. د قیقباد د ماشوم زوی کیومرث چې ترکي امیرانو د خپل غرض دپاره باچا کړی و، هغه هم ووژلی شو. دغه شان د خاندان غلامان د اقتدار دور په کال 1290 کې ختم شو او د خلجي خاندان اقتدار قایم شو چې د کال 1420 پورې قایم و. ملګرو، د تخت نشینۍ نه پس جلال د فیروزشاه لقب اختیار کړ. دغه وخت د هغه عمر 70 کاله و. په دې بنا د هغه د پیدایش کال د کال 1228 خوشه ټاکل شوی دی. دا هغه وخت و چې د دهلي په تخت غلام بادشاه التمش حکمران و. په دې بنا موږ دا قیاس کولی شو چې د جلال الدین اسلاف به هغه وخت خلجیانو کوم چې د چنګیز خان او جلال الدین خوارزمشاه د جنګونو نه پس په بالایي سند کې استوګن شوي او بیا د التمش فوجي ملازمت اختیار کړی و. د دې خلجیانو مشر مالک خان نومېده او التمش هم د دې خلجیانو په کومک باندې د اوج او ملتان علاقې فتح کړی وې او هم په دغه جنګونو کې مالک خان وژل شوی. ملګرو، جلال الدین د یو کمزوري طبیعت خاوند و. هغه یو ډېر غیر مستقل باچا و. د هغه صفتونو نه خالي و کوم چې د عهد وسطا د باچاهانو دپاره ضروري ګڼلی شو. ولې د مغولو په باب کې د ده رویه ډېره زیاته شدیده او خوفناکه وه. د ده په وخت کې مغولو څو ځله په هندوستان حملې وکړې، لیکن جلال الدین د هغوی شدیدې مقابلې وکړې. ډېر ذلیل شکستونه یې ورله ورکړل او ګرفتار شوي مغولو ته یې شدیدې سزاګانې ورکړې. جلال الدین د خپل زوم او وراره علاالدین سره ډېره زیاته مینه لرله، ولې علاالدین یو بېرحم او جهطلب انسان و او دغه خپل ترې په مکر و فریب ووژلو او په خپله د هغه په ځای باندې باچا شو. دا د کال 1296 خبره ده. ملګرو، د هندوستان په باچاهانو کې علاالدین د لوی شان و شوکت او اقتدار باچا او ده چې په هند کې په څومره ځمکه خپل حکومت قایم کړی و، په یوه زمانه کې هم بل باچا په دومره علاقه کې حکومت نه وی قایم کړی. علاالدین یو ډېر دلاور او د پخې ارادې خاوند و. اگر چې په خپله خو امي و، ولې ډېر هوښیار او معامله فهم او د خلقو سره په ګزاره کولو ډېر ښه پوهېده او د هغوی د ارادو او خواهشاتو نه بس شناس و. ملګرو، د مذهب او رسم رواج یې هېڅ قسمه پروا نه لرله. د هغه زړه د ارزوګانو یوه زانګو وه. د خپل حکومت په ابتدا کې هغه د سکندر په شان د ټولې دنیا د فتح کولو ناممکن خواهش لرلو، ولې د دهلي د کوتوال علاالملک په مشوره هغه دا ناممکنه اراده بیخي پرېښودله. دغه شان د اکبر غوندې د هغه په زړه کې د یو نوي مذهب د اجرا خامه سودا هم راولاړه شوه، لیکن سره د دې چې علاالدین یو امي، ضدي او مطلق العنان باچا و، خو بیا هم به هغه کې د یو معقولې خبرې د اورېدلو او منلو صلاحیت موجود و. دغه وجه وه چې د هغه د زړه نه دا نامعقوله سودا هم علاالملک کوتوال په مشوره باندې لرې شوه. په دې لړ کې چې علاالملک هغه ته کومه مشوره ورکړې وه، هغه څه په دې رنګ باندې وه. هغه ویل د نوي مذهب اجرا د پیغمبرانو سره تعلق لري او هغوی ته د خدای د لوري مرسته او کومک حاصل وي
د خدای ادناد نه بغیر د پیغمبرۍ کار نشي چلیدلی. د سلطنت او نبوت په منځ کې هیڅ قسم څه تعلق نشته. همیشه حکومت د بادشاهانو کار دی او نبوت د پیغمبرانو. په دنیا کې ډېر لوی بادشاهان او فاتحان تېر شوي دي، ولې یو کس هم د نبوت دعوه نه ده کړې او نه د یو نوي مذهب جاري کولو خیال پیدا شوی. د سلطنت شان و شوکت او فوجي طاقت او د مال او دولت کثرت د یو مذهب د اجرا لپاره مؤثر اسباب نه دي. داسې ناممکنه خیال د زړه نه ویستل پکار دي، او که داسې ونه کړی شو د مسلمانانو به درته بغاوت وکړي او د مسلمانانو هغه تورې چې نن ستا د دشمنانو په وینو باندې سرې دي هغه به بیا ستا او ستا د خاندان برخلاف د تیکو نه رابهر شي. آیا ته د چنګیز مغول نه لوی طاقتور فاتح یې چې هغه په لکونو مسلمانان وغورځول، ولې یو مسلمان هم مغولي مذهب ته روان نه و، بلکې مغول اسلام ته راوړېده. هیڅ یو مذهب د تورې په زور باندې نشي خورېدی. دا خبره دی حضور یاد ساتي چې مذهب د نبوت سره تعلق لري او نبوت اوس ختم شوی دی. په دې خبره به په مسلمانانو کې ډېر سخت اختلاف پیدا شي او خونریزي به وشي. د دنیا مسلمانان به ستا برخلاف شي او ستا سلطنت ته به ډېر زیات زیان ورسي. ستا امیران ستا د ویرې نه رښتیا نشي ویلی او ستا د غلطې ارادې تایید کوي، ولې دا خبره ستا خیرخواهي نه بلکې عین دشمني ده. د کوتوال دې سپینو خبرو هغه په یو اوږد فکر کې وغورځولو او هغه یو ساعت سر په زنګون فکر کې ډوب ناست و او اخر وویل ستا په مور او پلار دې آفرین وي چې ما ته دې داسې سپینې او په ډنګ پیلې خبرې وکړې او زما د دوستۍ حق دې ادا کړو او د نمک حلالو دوستانو په شان دې زما غلطي ما ته څرګنده کړه. زه دا وعده کوم چې آینده به داسې بېهوده سودا په خپل زړه کې رانولم او د نوي مذهب د اجرا خیال به د همیشه لپاره د زړه نه وباسم. ملګرو، د تشنشینۍ نه پس د علاوالدین په مخ کې ډېر مشکلات وو. دا مشکلات اکثر د سیاسي نوعیت وو. په دې زمانه کې د دلی سلطنت په کورونو او بهرنو بېشمېره مشکلاتو کې ګیر وو. بهرني خطره د قطب قبلې د لوري نه د مغولو وه. مغولو په خپلو 5 حملو کې چې د کال 1296 نه تر د کال 1404 ترمنځ کړې وې تر د دلی پورې را رسېدلي وو او د دې حملو په وجه د سلطنت رعب او دبدبې ته لویه صدمه رسېدلې وه. او د خوند خبره خو لا دا وه چې د امیرانو طاقت دومره زیات شوی و چې هر وخت به د سلطنت ته د باغي کېدلو دبکې هم کولې. په دوی باندې د باچا د ذات څه معمولي غونډه کې اثر و. د ولس خلک هم ډېر سخت بې سره شوي وو. د هندیانو طاقت اگر چې کمزوري شوی و لیکن ورک شوی نه و او چې موقع به موندله نو سره به یې اوچتولو. ولې د دې ټولو مشکلاتو مقابله هغه په خپل قوت اراده او زړورتیا داسې وکړه چې په لږو ورځو کې هغه د خپلې لارې ټول خندان لرې کړل او د هغه سلطنت په ټول هندوستان کې قایم شو. او دا مبالغه نه ده چې نه خو د هغه نه وړاندې او نه بیا د هغه نه وروسته بل کوم باچا په دومره لوی او وسیع سلطنت حکومت کړی دی. ملګرو، د سلطنت د استحکام په غرض هغه په خپل سلطنت کې ځینې اصلاحات وکړل. د هغه دا اصلاحات د وخت ضرورت و او د هغه د زمانې د مزاج سره عین مطابق و. دغه زمانه د فوجي استعداد زمانه وه او د یو مضبوط فوج نه بغیر کامیابي ګرانه وه. هغه فوجونه زیات کړل او د تجربه کارو افسرانو په لاس کې ورکړل. هغه د سپاهي د کال تنخواه 204 ټنګې مقرر کړ او په دې غرض چې د څیزونو د ګرانوالي په وجه ملازمینو ته په امروزه ژوند کې تکلیف او د ملازمانو د تنخواه د زیاتولو په وجه په ملک کې د افراط نظر خطره پیدا نشي. هغه د ضرورت د هر یو څیز د اعلی تر د ادنا پورې نرخ مقرر کړو. په دې دستور څیزونه ارزان شول او په معمولي آمدن کې به هم ښه ګزاره کېدله. ملګرو، د بازار د نگرانۍ لپاره هغه 2 افسران مقرر کړي چې یو ته به دیوان ریاست وي. دوی دواړه به د څیزونو د نرخونو نگراني کوله. د قانون د خلاف ورزۍ په صورت کې به سختې سزاګانې ورکولې شوې. په دې طریقه علاوالدین یو عظیم فوج په لږ خرڅ باندې مرتب کړ او د دې فوج په کومک کې خپلې ارزوګانې پوره کړې. هغه خطرناکو بغاوتونو ته هم توجه ورکړه. د امیرانو طاقت یې کم کړ. هغوی خپل منځ کې د رفت و آمد او تعلقاتو ساتلو نه منع کړه. عام خلک یې د عیشپرستۍ او د تکلفاتو د ژوند نه قانونا منع کړل. د مغول سره د بېرحمۍ سلوک وکړو او د دې نتیجه دا شوه چې د کال 1414 پورې هغه په خپلو ارادو کې کامیاب شو او د خپل عروج انتها ته ورسېدلو. ملګرو، د مغولو خطره بیخي لرې شوه. د امیرانو طاقت ختم شو
هندو رعیت اطاعت اختیار کړو او داغه د سلطنت پولې د هند اخري سر ته ورسېدل. د دې نه بزیات یو باچا نور څه کولی شو؟ د اولالدین فتوحات او داغه عظمت داغه په جدت پسندۍ باندې مبني و. هغه په هندوستان کې لومړی باچا و چې مذهب د سیاست تابع نه ګڼلو. هغه به د عالمانو د مشورو هیڅ پروا نه ساتله او دا به ویل چې زه په جایز او ناجایز نه پوهېږم، خو زه به هر هغه کار کوم چې د انصاف او ملکي بهترۍ تقاضا وي. ولې د علاالدین د عظمت د مازدیګر زړی نور ثابت شو. ملګرو، د کوم نظام حکومت بنیاد چې هغه ایښی و هغه قابل عمل نه و. داغه مالی اصلاحات هم په سمو بنیادونو باندې قایم نه و. د سلطنت ټول کاروبار بس د یو سلطان د خپل ذات سره وابسته او چې داغه سترګې پټې شوې نو دا نظام ټول تس نس شو. د دې نظام رد عمل داغه په جون کې شروع شو. امیران، هندو راجګان، بلکې عام مسلمانان داغه د سخت سلوک نه د پوزې پورې راغلي وو. ټول اختیارات بس د یو ذات نه ګرد چاپېره تاوېدل. بې ځایه سختۍ او جاسوسۍ داسې خبرې وې چې د ملک نه یې قیدخانه جوړه کړې وه. په دې خبرو د باچا قوت ډېر کم شو. په اخري ورځو کې هغه دا غلطي هم وکړه چې د حکومت په اهمو عهدو باندې رذیل او کمسله خلک مقرر کړل. دې کمسلو او رذیلو عهدهدارانو دغه په خاندان کې کورني جنګونه او مخالفتونه پیدا کړل. د دې سازشونو مرکز ملک کافور و. ملک کافور یو هندو بچو چې ډېر ښکلی او د ګجرات په جنګ کې نیول شوی و. دا ملک کافور په سلطان علاالدین باندې ډېر زیات حاوي و. ملک کافور باچا ته د دوستۍ او اعتماد په پرده کې یو داسې زهر ورکړه چې د هغې نتیجه په قلاره په یو خوفناک مرض کې ظاهره شوه او هغه په کال 1414 کې وفات شو. د علاالدین په ځای د هغه نابالغه زوی د هغه جانشین کړی شو او ملک کافور خپل ځان د هغه سرپرست وټاکلو. ملګرو، د علاالدین نه پس په خلجي خاندان کې داسې څوک نه و چې د علاالدین ځای نیولی وي. د دې نتیجه دا شوه چې په دې وسیع اسلامي سلطنت کې ناڅاپه د فتنو او سازشونو بازار تود شو. د امیرانو ترمنځ پرې جنبې او ډلې ټپلې جوړې شوې. په دې وخت کې کافور د خپل عروج انتها ته رسېدلی و. هغه د خپلې لارې هر اغغې لر کړی و. د شاهي کورنۍ ټول افراد یې یا وړاندې کړي او یا وژلي وو. صرف د علاالدین یو زوی مبارک خان چې وروسته د قطب الدین مبارک شاه په نامه تخت نشین شو ژوندی پاتې شو. د کافور طرز عمل د برداشت نه بهر شو. په امیرانو کې بې اطمیناني خوره شوه او یو څو امیران په خپلو کې صلاح وکړه او کافور یې په کال 1414 کې وواچو. ملګرو، د ملک کافور د مرګ نه پس د علاالدین زوی مبارک خان د قطب الدین مبارک شاه په نامه باندې تخت نشین شو او په ابتدا کې په ډېر قابلیت د سلطنت کاروبار شروع کړ. نوی بادشاه ټول سیاسي قیدیان پرېښودل، ضبط شوي جایدادونه خپلو مالکانو ته بیرته ورکړل. د علاالدین د زمانې تجارتي قوانین یې منسوخ کړل او د دې په وجه ملک د سکون او اطمینان فضا قایمه شوه. لیکن دا سکون د مبارک شاه او د ملک د دواړو دپاره مبارک ثابت نه شو. مبارک شاه په عیش و عشرت او نفس پرستۍ کې مبتلا شو او په عیشه کې داسې ډوب شو چې کله کله به د شرابو په نشه کې مدهوش د ښځو په جامه کې دربار ته راغلو. د ښځو په شان کالي به اچول، بازاري فاحشې به په جار په شاهي محل او په دربار کې ګرځېدلې او د لویو لویو امیرانو بېعزتۍ به یې کولې او دا ټول کرتوتونه به د یو مسلم هندو بچا په اشاره باندې کېدل. دا هندو ډېر زیات ښکلی و او سرن چې د مبارک پلار علاالدین په آخري ورځو کې د ملک کافور خواجه سره په لاس کې ګوډاګی و، دغه شان اوس مبارک شاه هم د حسن پروار د دې مسلم هندو بچا په لاس کې لوبېده او د دې وجه د حسن ښکلا او د مبارک نفس پرستی وه. حسن پروار د کافور په شان په زړه کې درغلی و. مبارک شاه دله د خسرو خان خطاب ورکړی او ټول اختیارات یې ورکړي او دغه وجه وه چې حسن پروار د خپل خان ډېر خلک په فوج کې ورننوستل او ډېرې اهمې عهدې هغوی ته په حواله کړې او په دې طریقه د حکومت په حاصلولو کې لګیا شو. د خسرو خان د دې منصوبو په وجه د خلجي خاندان خواخوږي امیران په ډېر تردد کې وو او مبارک شاه د خسرو د ارادو نه خبر کړی و. ولې د خسرو خان حسن نزاکت او د مبارک شاه شهوت پرستۍ د هغه د احتیاط سترګې ړندې کړې وې او د نیک خواهشاتو د انتباه او نصیحت هیڅ اثر یې نه قبلولو
او دغه شانتي په کال 1400 کې مبارک شاه د خسرو خان د لاسه ووژل شو او د هغه په ځای باندې خسرو په خپله د نصرالدین په نامه باندې تخت نشین شو. خسرو د علاءالدین د کورنۍ یو فرد هم ژوندی پرې نه ښوده. شاهي بیګمات یې په خپلو وروڼو تربورانو کې ویشلې. د مبارک شاه ښځې په خپله نکاح باندې واغېشتله او لوی لوی امیران یې بندیان کړل. ملګرو، د خسرو خان د حکومت لنډه دوره د ظلم او وحشت یوه خوفناکه دوره وه. د هغه دا اراده وه چې په هندوستان کې د هندوانو حکومت بیا قایم کړي. هغه په څرګنده د اسلام سپکاوي شروع کړ. په جوماتونو کې بوتان کېښودل، هندوان به د قرآن شریف د پاسه کېناستل او په هره طریقه به د اسلام سپکاوي او د مسلمانانو په دل ازارۍ کې به هیڅ کمی نه راوسته. دا ظاهره ده چې داسې حکومت ډېر ورځې نشي چلېدی. ملګرو، دا خبره صحیح ده چې په خسرو خان کې ډېر ذلیل عادتونه وو. هغه په ډېرې اخلاقي پستۍ او ذلیله طریقه د مبارک په زړه باندې قبضه کړې وه او بیا په ډېره بېشرمۍ او نمک حرامۍ تخت حاصل کړی و. د خپل عزت نفس په قیمت یې خپل ذاتي اثر رسوخ دومره زیات کړو چې د مسلمانانو په حکومت کې او د هغوی په فوج کې دومره هندو عنصر وردننه کړو چې د هغې په مرسته د سلو کالو یو اسلامي حکومت ته د دکې ورکولو اراده لرله. ملګرو، د خسرو خان ناکردې د زغم نه ووتلې. اخر غازي ملک نومې یو امیر چې په دیپالپور کې د فوزونو کمندانو د خسرو خان مقابلې ته را روان شو. خسرو خان هم د مقابلې په نیت د دلي نه راووتلو. خپلو فوزونو ته د 2 کالو پیشګي تنخواګانې ورکړې، ولې بیا هم په دې خبره د هغه د فوزونو حوصلې زیاتې نه شوې. جنګ وشو. د خسرو خان فوجونه وتښتېدل. خسرو په خپله هم وتښتېدو او په یو مقبره کې پټ شو، لیکن په 3 ورځ ونیول شو او په هغه ځای کې ووژل شو، په کوم ځای کې چې خسرو خان د لاسه مبارک شاه وژل شوی و. دا د کال 1420 خبره ده. د خسرو د حکومت زمان 4 میاشتې وه. په دې ډول د خلجي خاندان دا دویم حکومت هم هغه شان ختم شو څرنګه چې د دې نه 30 کاله اګاهو د خاندان غلامان حکومت ختم شو. د خسرو خان د نمک حرامۍ په وجه چې اسلامي حکومت ته کومه صدمه رسېدلې وه، په دغه وخت کې غازي ملک یو داسې سړی و چې د هغې تلافي کولی شوه. له دې کبله د خسرو خان د قتل نه پس د ټولو امیرانو په خواست غازي ملک د غیاث الدین تغلق په نوم باندې د هند د پاچاهۍ په تخت باندې کېناست او دغه شان د هند سلطنت د خلجي خاندان نه تغلق خاندان ته منتقل شو. د تغلق خاندان د اصل نسل په باب کې د مورخینو اختلاف دی. عموما مورخین دې عقیدې ته مایل دي چې د هندوستان تغلق د سلطان بلبن د یو ترک غلام اولاد دی. په دې بنا تغلق خاندان د نسل له مخه پښتانه نه دي، اگر چې ځینې پښتانه شجرنویس داسې هم شته چې دوی د کاکړ زوی تغرق او تغلق یو شخصیت ګڼلی دي او په دې وجه تغلق خاندان هم په پښتنو کې حساب کړی دی. د پښتنو یو مشهور لیکوال ښاغلی میرزل خان جدون د دې خیال اظهار کوي چې تغلق پښتانه دي او دا بیخي غلطه ده چې څوک دوی ته ترک وایي. دا خلک یعنې تغلق د کاکړ قبیلې سره تعلق ساتي. د خلجیانو د زوال په ورځو کې ملتان د هندي پښتنو یو لوی مرکز و او ملک غازي د دې ښار نه راووت او د دلي په تخت یې قبضه وکړه. خو بل طرف ته بهادر شاه ظفر کاکاخیل دا وایي چې دا نظریه کمزورې ښکاري. بهرحال د هندوستان د تغلقانو په هکله دومره معلومه ده چې د غلام خاندان په وخت کې دوی په هند کې مېشته وو او د جلال الدین خلجي په وخت کې غازي ملک د هغه د لوري د مغربي سرحد قلاګانو محافظ و. غیاث الدین تغلق په کال 1465 کې د افغان خورا په مقام باندې د یو چوبي محل د راپرېوتو په وجه باندې وفات شو او د هغه نه پس د هغه زوی جونا خان د محمد تغلق په نامه باندې د هندوستان پاچا شو. ملګرو، محمد تغلق د عهد وسطا او نننۍ زمانې مورخینو ډېر زیات بدنام کړی دی او د روغ لیوني په نوم یاد کړی دی، خو ولې دا لفظ دغه دپاره استعمالول د هغه سره بې انصافي ده. حقیقت دا دی چې د علم فضل په لحاظ محمد تغلق د خپلې زمانې په ټولو بادشاهانو کې ممتاز دی. د هغه اکثرې منصوبې او تجاویز هم قابل عمل و، ولې کله به هغه د قدرتي حوادثو او کله به د اتفاقي اسبابو په بنا کامیاب نه شو. د هغه په کارونو کې د اخلاص او جوش جذبه شامله وه، خو دا هم حقیقت دی چې دا اخلاص او نیکنیتي باوجود هغه د خپل رعیت د ښېګړې لپاره څه مفید کارونه ونه کړی شو
او په دې وجه هغه یو بدقسمته باچا ثابت شوی دی. د دې خاندان یو بل باچا فیروزشاه تغلق نومیږي. د ده په زمانه کې مونږ د مورخ فرشتې نه د پښتنو په باب کې داسې اورو چې فیروزشاه تغلق به پښتنو ته ډېر په درنه سترګه کتل او په دوی به ډېر زیات اعتبار کو. کم کسان چې د محمد تغلق په وخت کې د معمولي درجې افسرانو د هغوی درجې ازاده کړې او د سرحداتو د حفاظت ذمهواري هم د پښتنو ته په حواله کړه. ملګرو د فرشتې د دې بیان تایید د پښتنو خپل مورخ هم کوي. د فرشتې د دې بیان نه دا قیاس کیدی شي چې د فیروزشاه تغلق په زمانه کې به د پښتنو تګ د هغه په لور باندې نور هم زیات شوی و. ملګرو فیروزشاه تغلق په کال 1488 کې وفات شو او د ده په مرګ د سلطنت خونه ویجاړه شوه. اگر چې د هندوستان حکومت په دې خاندان کې 26 کاله نور هم جاري و او په دې عرصه کې د دې خاندان 6 کسان نور هم تخت-نشین شول، خو په دې کې یو کې هم دا قابلیت نو چې سلطنت یې د تباهۍ نه بچ کړی او په کال 1498 کې تیمور په هند باندې حمله وکړه او د دې په نتیجه کې په هند کې د طوایف الملوکیه حالت شروع شو. د مرکز نه لرې لرې صوبې خودمختاره شوې. په دې صوبو کې یو صوبه د مالوې صوبه هم وه چې پای کې پښتنو خپل یو آزاد او خودمختاره حکومت قایم کړ. د مالوې ښکلې علاقه په اول ځل د سلطان التمش په زمانه کې فتح شوې وه او د کال 1401 پورې د دلی په سلطنت کې شامله وه. په دغه کال د لاول خان نومي یو غوري پښتون د دې صوبې امیر مقرر شو، ولې دې سړي د تلو سره د خپل خودمختارۍ اعلان وکړ او د غوري خاندان د یو نوې سلسلې بانی شو. دلاور خان غوري په کال 1405 کې وفات شو او دغه په ځای باندې د هغه زوی سلطان هرشنګ د مالوې حکمران شو. سلطان هرشنګ د خپل خاندان یو ډېر قابل او نومیالی بادشاه و. د ده صدر مقام د مانډو ښار و چې کنډوال یې تر اوسه پورې موجود دی. د سلطان هرشنګ د ژوند ډېره حصه د ګجرات د بادشاهانو سره په جنګونو کې تېره شوې وه. نوموړی په کال 1415 کې وفات شو او د هغه په مرګ باندې په مالوه کې انقلاب وشو او د سختې خونریزۍ نه پس د هغه سپهسالار محمود خلجي د مالوې حکمران شو او د خلجي خاندان د سلطنت بانی شو. ملګرو، محمود خلجي د مالوې په بادشاهانو کې د ډېر شان او شوکت خاوند و او د کال 1415 نه د کال 1483 پورې حکمران و. د وسط ایشیا سلطان ابو سعید مرزا د ده دربار ته یو سفارت هم رالیږلی و او د خلیفة المسلمین د لوري نه ورله خلافت هم بخښلی شوی و. د دې نه د ده د شهرت او د اقتدار اندازه لګېدلی شي. د محمود خلجي د وفات نه پس د هغه زوی د سلطان غیاث الدین په نامه باندې حکمران شو. د خپل سلطان ټول معاملات یې خپل زوی نصر الدین ته په حواله کړل او په خپله په عیش و عشرت کې مصروف شو. ویلی شي چې د ده په حرم سرا کې 15,000 ښکلې پیمخې وینځې وې او ټول کاروبار به هم د دې وینځو سره و. په دې دستور غیاث الدین 18 کاله په عیش و عشرت کې تېر کړل او په کال 1500 کې وفات شو. د غیاث الدین نه پس د هغه زوی ناصر الدین حکمران شو، ولې دا یو ظالم، نفس پرست او عیاش بادشاه ثابت شو. 12 کاله حکمران و او په کال 1512 کې وفات شو. د ده په ځای باندې محمود ثاني حکمران شو. دې بادشاه چندیری رای په خپل وزارت مقرر کړ او په دې وجه د ده په سلطنت کې د هندوانو اثر رسوخ ډېر زیات شو. په دې ورځو کې په چتور کې رانا سانګا حکمران و او په کال 1519 کې د محمود او د رانا سانګا ترمنځ یو جنګ وشو چې په هغه جنګ کې محمود د راجا سانګا په لاس کې گرفتار شو، ولې راجا دې بیا پرېښودلو او په کال 1516 کې د ګجرات په تخت باندې بهادر شاه حکمران شو. د ګجرات او مالوې تعلقات د قدیم نه خراب وو. په دې ورځو کې د چتور رانا سانګا او د ګجرات بهادر شاه د مالوې برخلاف اتحاد وکړو او په کال 1534 کې د ګجرات او چتور متفقه فوجونو په مالوې باندې حمله وکړه او دغه شان په مالوه باندې د ګجرات قبضه راغله. محمود ثاني ووژل شو او په مالوه کې د خلجیانو حکومت د همیشه لپاره ختم شو. ملګرو، اوس هم په لوی الله سپارم د پښتنو د تاریخ په باره کې د نوې ویډیو انتظار وباسئ. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي، تل دې وي زموږ د پلار نیکه خوږ وطن لوی افغانستان. د ازادۍ په هیله، مشال خان ټکر.